دوه مهم خبرونه. ولسمشر غني او حمدالله محب تازه څه ویلي او څه کول غواړي. سلام، وخت مو په خیر. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په ناسته کې اړوند مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په کچه د ځمکو د غاصبینو د لیست پر چمتو کولو کار روان دی. دوی به غاصبین ونیسي او ځمکې به ترې راوګرځوي، خو خلک غواړي چې دا کیسه باید نمایشي نه وي او عملي اقدامات وشي. د خلکو په ان حکومت ته ټول غاصبین او زورواکي ټکي په ټکي معلوم دي، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی مخه ونیسي. دویم خبر دا دی چې ولسمشر غني نن د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی ودرېږي او بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. دغه راز ولسمشر غني وویل هر چا چې کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې بودیجه کې غفلت او فساد کړی وي، قانوني چلند به ورسره وشي. غني زیاته کړه د کورونا وبا په لومړیو ورځو کې د اوازو له امله د خوراکي توکو نرخونه څو برابره لوړ شول، مګر دا مهال د خوراکي توکو هیڅ کمبود نشته او د دې لپاره د منځنۍ اسیا هېوادونو د همکارۍ ځانګړې مننه کوو. هغه زیاته کړه تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندرونه او هوایي دهلیزونه زموږ د صادراتو او میوو پر مخ پرانیستل شوي. دغه راز ولسمشر څرګنده کړه امنیتي او دفاعي ارګانونو ته د هېوادوالو د امنیت د لا ښه تامین په موخه لازمې لارښوونې شوې چې ډېر ژر به په دې برخه کې مثبت بدلونونه ولیدل شي او د ناامنۍ دغه څپه به هم د نورو هغو په څېر ماته شي. په هر حال ولس عملي اقدام غواړي. هغه کسان چې ځمکې غصب کړې، هغه کسانو چې د کورونا له بودیجې غلا کړې او هغه کسانو چې احتکار یې وکړ، ملي خیانت او جرم یې کړی، ولس ورسره حساب غواړي. خو خلک وایي چې دې حساب او د دې ډلې خلکو محاکمه کېدو ته ځکه هیلهمن نه دي چې هغه کسان چې دا موضوع څېړي هغوی هم پاک خلک نه دي او په بېلابېلو فسادونو کې ښکېل دي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او حمدالله محب د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.